بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يحيى عليه السلام: وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم، وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام وإن صلى فادعوا بدعوى الله التي سماكم المؤمنين عباد الله. رواه الترمذي. قدرمن عزتمنو د مسلمان د حفاظت لپاره د ظاهري دشمن څخه چې هغه کفار دي، منافقین دي، او د باطنی دشمن څخه چې هغه شیطان دی. د دې دواړو نه د ساتلو لپاره څه شی د شیطان نه د بچ کېدلو لپاره او د ځان ساتلو لپاره هغه ذکر الله دی، د الله یادول او د کفارو او د دشمنانو د اسلام د دسیسې نه د ځان ساتلو او د تفرق او د جدایۍ نه او د اختلاف نه د ځان ساتلو د پاره څه ده؟ هغه د ځان ساتلو لاره هغه دا ده چې مؤمنان یو جماعت وی، چې هغه جماعت کم دی؟ جماعت د مؤمنانو دی. نو یو وصیت او یو امر د یحیی علیه السلام په هغه کې راغلی، بل د نبی علیه السلام په هغه کې راغلی. د یحیی علیه السلام په هغه کې دا راغلی چې نبی علیه السلام دغه روایت کړی چې یحیی علیه السلام وایي چې الله تعالی ورته ویلي چې ته خلقو ته داسې ووایه چې وآمرکم، امر کوم زه تاسو ته ان تذکروا الله، چې الله یاد ساتئ په خوله سبحان الله استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله الله اکبر الحمدلله تلاوت، او په زړه الله یاد ساتئ چې د الله تعالی لوی کبریا، عظمت، قهر، غضب، نیونه، قدرت دا په زړه کې الله یاد ساتئ، او په اندامونو کې الله یاد ساتئ چې خپل اندامونه د قرآن او د سنت موافق استعمال کړي، او خپل کړه وړه، خپل هیئت او شکل د شریعت برابر کړي. نو امر کوم زه تاسو ته چې تاسو یاد ساتئ الله. ځکه د دې مثال وایي داسې دی لکه یو سړی چې راوتلی وي دشمن د ده پسې، او هغه دشمنان ډېر تیز و چابک او په تلوار سره په ده پسې را روان وي او دی یوازې وي، تر دې پورې چې دی راشي دغه سړی دا یو کس چې دشمن راخستی یو مضبوطی قلعه ته، یو مضبوطی چوڼۍ ته، نو دی محفوظ کی ځان له هغوی نه په دغه چوڼۍ کې. نو دارنګې بنده حفاظت نشي ورکولی
نشي بچ کولای ځان د شیطان څخه د باطینی دشمن څخه الا بذکر الله مگر د الله په یاد ساتلو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې یو بل ته بلنه ورکوي دعوت ورکوي هغه بلنه او دعوت ته جاهلیت ته زمانه د اسلام نه مخکې زمانه چې یو بل ته دعوت ورکوي د قومیت د قبیلې چې دا فلانکې علي راځي پښتانه قوي دي راځي پنجابي قوي دي دا عرب دی دا عجم دی دا پښتون دی دا فارسیوان دی. نو څوک چې خپل قومیت ته دعوت ورکوي خپل قومیت قوي کوي نبی علیہ السلام څه فرمایي وی دغه سړی چې دی دا د جملې د هغې کسانو ځانه دی چې په زنګونونو به ناست وي په جهنم کې. نو نبی علیہ السلام ته یو سړي وفرمایل ای د الله رسوله آګاه کا دغه سړی چې قومیت ته دعوت ورکوي چې راځه د پښتانو قومیت قوي کا وایي بل وایي چې د فارسیوانانو قومیت قوي کا بل وایي د پنجابیانو آګاه کا دی روژه نیسي او مونځ کوي بیا به هم دی د هغې کسانو نه چې په جهنم کې په زنګونونو پروت وي. نبی علیہ السلام چې او اگر که دی روژه نیسي او مونځ کوي نو تاسو څه وکړئ تاسو آواز وکړئ یو بل ته په هغه آواز چې هغه د الله آواز دی. د الله آواز څه دی د الله دعوت څه دی هغه آواز سماکم المؤمنین عباد الله چې تاسو ته نوم الله تعالی یې د مؤمنانو د الله د بندګانو دغه آواز تاسو یو بل سره کومک وکړئ مرسته وکړئ مدد وکړئ په کوم قومیت په کوم نوم د مؤمن په نامه د الله د بنده په نامه په دغې باندې وحدت قایم کړئ یووالی قایم کړئ نو تاسو به د دشمنانو د هغې سختې دشمنۍ نه بچ پاتې شئ چې هغه په تاسو کې قومي تفریقه اچي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رواه الترمذی.